د طالبانو مشر له افغان حکومت سره خبرې کوي. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي او په دې برخه کې د ملا هیبت الله ډله غواړي چې له افغان حکومت سره مخابخ خبرې پیل کړي. د ځینو سرچینو په وینا چې وروستي معلومات دا دي چې د سولې د خبرو په سر د طالبانو ترمنځ شدید اختلافات پیدا شوي دي. د ملا هیبت الله ډله وروسته له هغې چې د ملا برادر په مشرۍ سیاسي دفتر د امریکا سره خبرې روانې کړي، شک لري چې ډیر موارد د ملا هیبت الله او د ډلې څخه پټ ساتل شوي دي او دوی نه پوهیږي د پردې تر شا څه روان دي. د سرچینې په وینا په غبرګون کې ملا هیبت الله ډله د افغانستان د حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتونکې ده. ویل کېږي چې د ملا هیبت الله ډلې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په مرسته د افغانستان له حکومت سره نن په ابوظبي کې مذاکرات کړي دي او د دواړو لوریو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې میکانیزم په اړه بحث هم شوی دی. ځینې سرچینې بیا وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لامل ښایي دا وي چې پاکستان د ملا برادر ډله اسلام آباد ته دعوت کړې وه او داسې یې ښکاره کوله چې په امارت کې اصلي تصمیم نیونکی د ملا برادر ډله ده. خو ویل کېږي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هیوادونو هم د قطر په نسبت د ملا هیبت الله ډلې ته ډیر تمایلات لري او غواړي چې د سولې د پروسې منځګړیتوب په خپله وکړي. د یادولو وړ ده چې په دې تړاو د دواړو لوري لخوا په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي، خو په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه اوازې خپرې شوې دي چې د ملا هیبت الله ډلې او افغان حکومت ترمنځ په ابوظبي کې ناسته ترسره شوې ده. وروستیو حالاتو ته په کتو داسې ښکاره کېږي چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلانېدو وروسته به له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي چې په دې لړ کې ولسمشر غني هم په خپله یوه مرکه کې ویلي وو چې بیا ځلې د ولسمشر کېدو سره سم به په یو اونۍ کې دننه له طالبانو سره مخامخ د سولې خبرې پیل کړي. درنو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.